بسم الله الرحمن الرحیم د لیزر رب په سپیڅلي نامه باندې السلام علیکم ورحمت الله د سیسینې مکمل کورس ته ښه راغلاست. د ټیک جین یوټیوب چینل دی او دلته تاسې د سیسینې مکمله برنامه تعقیبوئ. په تیر درس کې موږ تاسې د نیټورکینګ ډیوایسز په اړوند موضوعات او مفاهیمو باندې بحث کړی. په نن درس کې په لاندې مفاهیمو باندې بحث کوو چې څلولو پریکټیس ټولز په دې باندې بحث کوو او همدارنګه څنګه کولی چې پیکټ ټریسر ډاونلوډ کړو او یوزنګ میتود اف پیکټ ټریسر په دې باندې بحث کوو او همداراز پیکټ ټریسر پریکټیکل لیب په پای کې موږ تاسې د په پیکټ ټریسر کې یو عملی لیب ولرو، یو نیټورک ډیاګرام به جوړو چې څنګه کولی شو په پیکټ ټریسر کې عملی یو نیټورک ډیاګرام څنګه جوړولی شو. نو راځو اوس لولو پریکټیس ټولز نه شروع کوو. پریکټیس ټولز ګوره موږ سره په دغه کورس کې فزیکل کوم ډیوایسز انوالو نه دي، نو په دې خاطر باندې موږ د دې لپاره ځینې ټولز لرو چې هغه ټولز موږ سره په دوه ډوله دي. نو موږ دوه ډوله تمرین وسایل لرو چې یو ایمولیټر دی چې په دې ایمولیټر کې موږ سره جینیستري شامل ده چې دا هم موږ سره یو سافټویر دی، په دې کې موږ عملی کار کولی شو. او بل موږ سره ای وي دی، په دې کې هم موږ کولی شي د جینیستري په شان عملی کار وکړو. او بل موږ سره سی ایمیل دی یا سیسکو ماډلینګ لیب دی. بل موږ سره سیمولیټر دی. سیمولیټر کې موږ سره له نوم سره شاید زیات اشنا اوسئ، پیکټ ټریسر دی. او بل باوزن نیټسم په نوم یو بل سافټویر دی چې دا هم موږ سره په سیمولیټر کې شامل دي. نو اوس راځو چې ایمولیټر څه شی دی او سیمولیټر څه شی دی او د دې ځانګړنې څه شی دي. صحیح ده، په دې باندې خبرې کوو. ایمولیټر چې دی دا موږ سره د ورچوالایزیشن ټیکنالوژي یوز کوي، استعمالوي د دې لپاره چې د ریل ډیوایسز کوم آی او ایس چې دی هغه رن کړي. د دې نه مطلب څه شی دی؟ د ایمولیټر سافټویر چې مخکې مې تاسو ته په هکله یادونه وکړه، کوم چې جینیستري او ای وي او همدارنګه سی ایمیل نو د دې نه مطلب دا دی چې دا موږ سره د ریل ډیوایسز آی او ایس لکه څرنګه چې سویچ دی، راوټر دی، فایروال دی، لیر 3 سویچ دی، د هغې خپل آی او ایس دی. ګوره آی او ایس لومړی باید وپېژنو چې آی او ایس څه شي ته وایي. لکه څرنګه چې د کمپیوټر لپاره خپل اپریټنګ سیسټم وي، لکه وینډوز شو، لاینکس شو، یونکس شو، نو همدغسې د نیټورک ډیوایسز لپاره هم خپل اپریټنګ سیسټم وي چې دغه اپریټنګ سیسټم ته د نیټورک ډیوایسز آی او ایس وایي. نو ایمولیټر اوس چې دی دا موږ سره د ریل ډیوایسز اپریټنګ سیسټم موږ سره څنګه کوي کاري، په ساده اصطلاح چې سره ووایو. صحیح ده، دا موږ سره د ریل ډیوایس آی او ایس کاري. صحیح ده، او د هغې آی او ایس باندې خپل دغه ماشینري څنګه کوي رن کوي. خو دا موږ سره یو ورچوالایزیشن ټیکنالوژي دی. ریل ډیوایس موږ سره ریل ډیوایسز آی او ایس دی. او ټول هغه کمانډونه چې په ریل ډیوایسز کې رن کیږي نو په همدغه ایمولیټر سافټویر کې هم موږ سره رن کیږي. صحیح ده، ځکه رن کیږي چې دا موږ سره د هماغه ډیوایسز آی او ایس رن کوي، نو ځکه د هغې ټول فنکشن ترسره کولی شي. صحیح ده، نو په دې کې مخکې مې تاسو ته یادوري وکړه چې په دې کې موږ سره جینیستري شامل دی چې دا هم موږ سره یو ایمولیټر سافټویر دی چې په دې کې موږ کولی شو چې خپل عملي کار مخته یوسو. د سویچ لپاره به بیل آی او ایس ورته ایډ کړې، د راوټر لپاره به بیل آی او ایس ورته ایډ کړې، همدارنګه د لیټري سویچ لپاره. نو د هر یو لپاره به بیل د ریل ډیوایس آی او ایس ته ورته ایډ کړې او بیا به ته په هماغې باندې خپل اپریشن ترسره کوې. البته د ریل ډیوایس په شکل کار به کوي، هماغه ټول فنکشن به ترسره کوي، خو دا موږ سره څه شی ورچوالایزیشن تخنیک به یې موږ سره. بل چې دی موږ سره تاسې وینئ ای وي ده چې دا موږ سره ویب بیس دی. البته د انټرنیټ په ترو باندې کار نه کوي، دا افلاین کار کوي، خو په براوزر باندې دا موږ سره خلاصېږي. صحیح ده. بل چې دی موږ سره سی ایم ایل ده چې د دې مطلب دی سیسکو ماډلینګ لیب دی چې دا هم موږ سره د سیسکو لخوا پروډیوس کیږي او په دې کې هم موږ کولی شو چې کار وکړو. دا هم د نیټورک ایمولیټر سافټویرونه دی. بل چې دی موږ سره سیمولیټر دی. صحیح ده، سیمولیټر چې دی دا موږ سره د ایمولیټر په شکل نه دی، دا موږ سره ریل ډیوایسز آی او ایس نه رن کوي. البته دا موږ سره د سافټویر ډیولپرانو په واسطه جوړ شوی دی. نو دې ته خپل داسې کوډینګ شوی دی چې موږ هغې ته کمانډ ورکړو، هماغه کمانډ موږ ته ایګزیکیوټ کوي او هماغه اړوند فنکشن ترسره کوي. مطلب د کمانډ په ترو باندې کار کوي او مخکې ځي. صحیح ده که نه؟ نو دا موږ سره د ریل ډیوایس آی او ایس موږ سره دا نه رن کوي، دې ته خپل کوډینګ شوی دی او د کوډینګ په ترو باندې دا موږ سره کار کوي. خو البته د سیمولیټر او ایمولیټر ترمنځ فرق او توپیر هم دا دی چې ایمولیټر چې دی دا موږ سره ټول کمانډونه او ټول فنکشن چې ریل ډیوایس ترسره کوي ایمولیټر یې هم ترسره کولی شي. خو سیمولیټر چې دی دا موږ سره به لیمیټډ اماونټ اف کمانډ څنګه کوي رن کوي. مطلب
لږ محدود کمانډونه موږ سره دا څنګه کې رن کوي. ځینې کمانډونه په ایمولیټر په هغه کې کار نه کوي، په مطلب په مخکې مې تاسو ته وویل چې د سیمولیټر مثال پکې ټریسر دی. صحیح د ځینې کمانډونه په پکې ټریسر کې کار نه کوي، نو هغې لپاره به موږ مجبور یو چې د ایمولیټر سافټویر جینیسترین انسټال کړو. نو اوس وخت کې هر څوک ځان سره هم جینیسترین استعمالوي او د جینیستري تر څنګ پکې ټریسر استعمالوي، یا پکې ټریسر استعمالوي او د پکې ټریسر تر څنګ جینیستري څنګه کې استعمالوي. نو وګورئ لاندې په پکې ټریسر سره به تاسو ټول اشنا سئ، او په دغه لیکچر کې تاسو ټول له پکې ټریسر سره اشنا کوم. خو دې بله موږ یو باز اینډ نیټسم په نوم یو بل سافټویر دی، د هغې دلته تاسې لوګو وینئ. د بازن نیټسم چې دی دا موږ سره کلاود بیس دی. صحیح ده چې دا د بازون کمپنۍ لخوا پروډیوس کیږي عموما، او دا موږ سره کلاود بیس سافټویر دی. کله چې ته بازن نیټسم سافټویر استعمالوي نو ته به لومړی د بازن کمپنۍ له خپل ویب سایټ سره څنګه کې هغې سره به ملاقات کې، هغې ته به ساین ان کېږي. کله چې هغې ته ساین ان شي نو د یوې میاشت د استعمال لپاره تا نه دا 180 دي او که 190 ډالر تا نه اخلي. یو خو دا چې دا پیمنټ اخلي، او بل دا چې دا موږ سره د انټرنیټ په تھرو باندې د کلاود بیس دی. صحیح ده، کلاود بیس نه مطلب دا دی د هغې هلته خپل سرور دی، په هماغې کې څنګه دی دا رن دی د دغه سافټویر. د دې سافټویر یو خو دا ده چې دې کې ډېر مشهور استادانو کار کړی دی، او بله خو یې دا ده چې کله چې ته په دې کې کار وکړې، مطلب ریپ پکې کنفیګر کړي یا هم یې جي ار پي پکې کنفیګر کړي سپیف، نو په دې هر یو کې به تاله په پای کې کوېشنز درکړي، پوښتنې درته وي، دا حل کا. نو د دې یو غوره ځانګړنه دا ده. نو اوس راځو په پکې ټریسر کې پاتې کیږو چې څنګه کولی شو پکې ټریسر ډاونلوډ کړو. نو هاو ټو ډاونلوډ سیسکو پکې ټریسر، څنګه سیسکو پکې ټریسر ډاونلوډ کړو. نو د دې لپاره موږ تاسې په لاندې موضوع لاندې کړنلارو باندې ځو. اول به تاسې خپل کمپیوټر کې د خپل خوښې براوزر پرانیزئ یا لانچ یور ویب براوزر. صحیح ده، له هغې نه وروسته به تاسې په خپل سیسکو پکې ټریسر د ډاونلوډ کولو لپاره په خپل براوزر کې ولیکئ چې سیسکو پکې ټریسر ډاونلوډ. نو دا به ټایپ کړئ. کله چې مو دا ټایپ کړ نو له هغې نه وروسته انټر پسې ووهئ، نو دې نه وروسته به بیا تاسو ته د سیسکو نیټورکینګ اکیډمي یو رسمي لینک راشي، په هغې باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسې کلیک وکړه نو تاسو مجبور یاستئ له دې نه وروسته چې خپل جیمیل اکاونټ یا ګوګل اکاونټ سره هغې ته داخل شئ. نو کله چې تاسې داخل شئ د سیسکو دغه ویب سایټ ته، نو هغې نه وروسته راځئ چې څنګه مخکې ځو. زما دغسې سکرین در سره تعقیب کړئ. مخکینیو سلایډونو په دوام سره اوس راځو چې څنګه کولی شو پکې ټریسر ډاونلوډ کړو، د هغې د استعمالولو ځینې طریقې لولو. نو د پکې ټریسر د ډاونلوډ کولو لپاره لومړی باید تاسې د انټرنیټ کنیکشن ولرئ، او همداراز په دویم سټپ کې به تاسې د خپل خوښې براوزر خلاص کړئ چې غواړئ په کوم براوزر کې هغه پکې ټریسر ځان لپاره ډاونلوډ کړئ. نو زه کروم خلاصوم، او په کروم کې سرچ بار کې زه ورته لیکم چې سیسکو پکې ټریسر. نو دلته وګورئ ما ته دلته لیکلی دی سیسکو پکې ټریسر. نو زه به دا انټر کړم. کله چې مې انټر کړ دلته ما سره نیټ اکیډمي مطلب د سیسکو خپل ویب سایټ ما سره خلاصېږي، او په دغه باندې به کلیک وکړئ کوم چې لیکلي دي وټ از سیسکو پکې ټریسر پری ټریننګ اینډ ډاونلوډ. په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې مې په دې باندې کلیک وکړ له هغې نه وروسته به تاسو سره یوه بله صفحه خلاصه شي. صحیح ده، کله چې دغه صفحه خلاصه شوه یو څه اندازه وخت نیسي. صحیح ده، نو دلته وګورئ دغه 2009-2015 ماډل پکې ټریسر دی موږ سره. نو دغه سیسکو چې دی په دې خپل ویب سایټ کې یو څه فری کورسز لري. نو غواړئ چې که غواړئ دا شروع کړئ، او البته دا د پکې ټریسر کورسونه دي، او که غواړئ چې پکې ټریسر زده کړئ نو دلته کولی شئ چې له دې څخه استفاده وکړئ د بیګنر لپاره دي. صحیح ده، نو زه غواړم چې پکې ټریسر ډاونلوډ کړم، نو د دې څخه په یو کورس باندې زه کلیک کړم تر څو پکې ټریسر له دې ځای څخه زه ترلاسه کړم. صحیح ده، اوس به ګیټ سټارټډ ویت د سیلف پیسټ په دې باندې به کلیک وکړئ، او له هغې نه وروسته دلته تا نه خپل پاسورډ غواړي د ایمیل هغه یا جیمیل ادرس هغه همدارنګه وبښئ ایمیل ادرس غواړي او پاسورډ غواړي. که غواړئ ایمیل ادرس یا پاسورډ ورله ورکړئ نو دې ځای کې کولی شئ، او که نه غواړئ کنټینیو ویت ګوګل اکاونټ نو دې باندې به بیا کلیک وکړئ. صحیح ده، نو زه اوس همدغه ګوګل اکاونټ سره څنګه کوم خلاصوم. اوس دلته په خپل ګوګل اکاونټ کې داخل شوم. صحیح ده، اوس زه ورته یم چې همدغه کورس ما د څنګه کړه ریزوم کړه. صحیح ده، او هغې نه زه بیا پکې ټریسر ډاونلوډ کوم.
صحیح ده. اوس دلته ما سره یو دوه لینکونه دي چې یو دا پاس دی او یو دا لاندې دی. صحیح ده. نو په دې لاندې یو کې چې لیب ډاونلوډز یې لیکلی دی نو د دې څخه زه کولی شم چې پیکټ ټریسر ډاونلوډ کړم. نو په دې باندې به کلیک وکړئ. صحیح ده. چې کله دې په دې باندې کلیک وکړو له هغې نه وروسته به داسې ښکته راشي او کته چې راغلی په سټپ 1 کې تا ته لیکلي دي چې که غواړې د میک او میکنتاش اپریټنګ سیسټم لپاره پیکټ ټریسر ډاونلوډ کړي په دې باندې به کلیک وکړي او که غواړې چې د ابانټو 4 شپېته بیټ لپاره پیکټ ټریسر ډاونلوډ کړي نو په دې باندې به کلیک وکړي. او همداراز که چېرته غواړې پیکټ ټریسر د وینډوز اپریټنګ سیسټم لپاره 4 شپېته بیټ اپریټنګ سیسټم لپاره ډاونلوډ کړي نو په دې باندې به کلیک وکړي. نو چې دا اوس ما سره د وینډوز اپریټنګ سیسټم په کمپیوټر کې انسټال د وینډوز 11 زه لرم نو زه په دې باندې کلیک کړم. نو دلته وګورئ ساده ډاونلوډ ما سره روان شو نو دا به 228 MB دا لږ زره وخت نیسي. نو زه به دا ویډیو پاس کړم او هغې نه وروسته به دغه پیکټ ټریسر ساده انسټالیږي. بس خاص چې دغه ډاونلوډ ختم شو رن یې کړئ نیکسټ او ساده یې انسټال کړئ. نو زه اوس دا ویډیو پاس کوم یا ودروم تر څو دا ډاونلوډ شي. ښه زه راشم اوس دلته ما سره پیکټ ټریسر ډاونلوډ شو. زه به په دې باندې کلیک وکړم تر څو ما هلته ګورئ ټاسک بار ته ما پین کړی دی. په ډیسکټاپ باندې هم ځان سره کولی شئ چې واچوئ. نو زه به دلته سره پیکټ ټریسر باندې کلیک وکړم تر څو خلاص شي. کله چې خلاصیږي دې ځای کې نو دا لږ زره وخت نیسي ځکه لومړی ځل دی. نو دې ځای کې به زه دغه پیکټ ټریسر خلاص کړم. هماغه ورژن پیکټ ټریسر دی دا موږ سره او دا لږ زره وخت نیسي په دې لومړي سر کې. صحیح ده. نو دلته اوس ما سره پیکټ ټریسر خلاص شو او دا ما سره د پیکټ ټریسر ټوله صفحه ده. صحیح ده. چې په دې کې کولی شو چې موږ همدغه ټول نیټورک مخ ته یوسو. دا موږ سره یو سیمولیټډ سافټویر دی. مخکې مې په دې هکله تاسو سره یادونه کړې ده. نو اوس لومړی راځو د پیکټ ټریسر د بیکګراوند په هکله غږ کېږو چې دا موږ سره د پیکټ ټریسر ټول بیکګراوند دی. صحیح ده. که غواړې د دغه بیکګراوند تصویر یې بدل کړې نو راشه او مطلب په دې باندې یو بیکګراوند یو پرېږدې نو د دې باندې به کلیک وکړې. صحیح ده. او له هغې نه وروسته به په براوز باندې کلیک وکړې. چې په براوز باندې کلیک وکړه بیا به راشي غواړې هر یو تصویر په دې باندې واچوې نو هغه کولی شي چې پرې ولګوې. نو زه د ټیک جیني دغه لوګو په اچوم او دا به اپلای کړې. کله چې د اپلای کړه نو دلته وګورئ تاسو سره دغه هغه څنګه شوه دغه تصویر ولګېده. خو زه وایم چې نه دلته دا مه لګوه ځکه چې زه کله دې ځای نه یو ډیوایس راوړم یو څه راوړم او دې ځای کې اچوم دا ماته نه ښکاري. نو زه بېرته همدې ځای باندې کلیک کړم او دا بېرته ریسیټ کوم او کوم یا. صحیح ده. ښه اوس راځو په دې باندې ښه هم تاسې پوه شوئ. صحیح ده. اوس زه راځم دغه ځای ته چې دې ځای کې تاسو دغه شیپونه او دا نوډونه ښکاري چې دا څه شی دی. نو راځو اوس په دې باندې خبرې کوو. صحیح ده. ګورئ دا وګورئ دا ما سره پیکټ ټریسر کې نیټورک ډیوایسز دي. همداراز دا ما سره ان ډیوایسز دي. ګورئ هر یو یې ته خپل لیکلي دي ان ډیوایسز. دا ما سره کمپوننټ دي ما سره کنیکشنز دي. صحیح ده. یا کیبلز دي او همداراز دا موږ سره مختلف ډیوایسونه په دې کې موجود دي. مطلب که چیرته ستا د نیټورک ډیوایسونه په کار وي نو راځه نیټورک ډیوایسز باندې کلیک وکړه. که چیرته ستا ان ډیوایسونه په کار وي نو په دې باندې کلیک وکړه. خو زه راځم ورته یم زه یو نیټورک جوړوم. ما سره نیټورک ډیوایسز په کار دي او راوټر مې په کار دی په نیټورک ډیوایسز کې. مخکې مې په دې هکله تاسو ته معلومات درکړي چې راوټر او سویچ او فایروال څه شی دي. صحیح ده. نو زه راوټر باندې کلیک کړم. ګورئ دې راوټر باندې به کلیک وکړي بیا به دې خوا راشئ په دې باندې به کلیک وکړئ. صحیح ده. دا لاندې چې ورته لیکلي دي دا د دې خپل ماډلونه دي چې مطلب دا دغه ماډل راوټر دی. دې خوا چې راشئ نور هم دي. نو په دې باندې چې تاسې کلیک وکړه داسې بر به راشئ او په دې ځای کې به دا څنګه کړئ بیا به کلیک وکړئ. نو دا راوټر یې څنګه کړه داسې دلته تاسو سره واچولو. اوس د دې کولی شئ چې د دې راوټر تاسو نوم هم څنګه کړئ بدل کړئ. نو زه ورله کابل نوم ورکوم. صحیح ده. دا د کابل کې دغه راوټر ما ولګول. صحیح ده. نو کولی شئ چې د دغه راوټر دا نوم دلته تاسو څنګه کړئ بدل کړئ. همداراز زه ورته راځم بل راوټر راوړم. نو په دغه راوټرو کې به کلیک وکړئ او په دې راوټر باندې به کلیک وکړئ او دا به دې ځای کې واچئ او زه ورته یم د دې دا نوم څنګه کړه ما سره بدل یې کړه. نو زه ورته لیکم چې دا ما سره څنګه کړه د مزار په نوم واچوه. صحیح ده. نو وګورئ دا ما سره یو راوټر شو. که چیرته بل راوټر راوړئ نو په همدې باندې کلیک وکړه. صحیح ده. که زه اوس ورته وایم چې اوس په نیټورک ډیوایسز کې زه غواړم چې هغه راوړم سویچ راوړم نو په سویچ باندې به کلیک وکړئ او دې خوا به راشي 9 ماډل زه سویچ راوړم. صحیح ده. سویچ راوړم او زه ورته د دې نوم ما سره څنګه کړه بدل کړه. سویچ 1 شو دا ما سره. صحیح ده.
اوس نام یې ولا څنګه که بدل که دلته مختلف ماډل سویچونه دي ګوره برج هم پکې شته دی او لیر 3 سویچ هم ما سره شته دی صحیح ده اوس زه دې خوا ورته راځم او ورته یم هب مې په کار دی نو هب کولی شي دې ځینې راوړی ویرلیس ډیوایسز دي صحیح ده د ویرلیس نیټورک لپاره کارول کېږي صحیح ده مراکې اکسس پوینټ دی دلته ما سره کولی شي دا هم راوړی هوم ټاور دی ما سره همداراز مختلف ویرلیس ډیوایسز دي ما سره صحیح ده چې مختلف نمونه ما سره لري هم ګوی ګیټ وی دی سیل ټاور دی په دې هکله په راتلونکي کې ولولو او سی او سرور دی یا سنټرل افیس سرور دی موږ سره صحیح ده همداراز که چېرته د سکیورټۍ لپاره ډیوایسونه راوړئ نو کولی شئ چې په دې باندې کلیک وکړئ او ای اس ای یو فایروال راوړئ چې دا لاندې موږ سره 15550 ماډل فایروال دی که دلته ما کلیک وکړم نو دلته ما سره خپل هغه ای اس ای فایروال ماډل لیکي صحیح ده کولی شم د دې ځینې کلاوډ بیس ځینې ډیوایسز راوړم پی ټي کلاوډ دی صحیح ده موږ سره ډي اس ال موډم دی او کیبل موډم دی موږ سره کولی شي په کلاوډ کې دا موږ استفاده کړو صحیح ده نو بیا په راتلونکي کې موږ تاسې د موډم په دې ټولو په هکله ډیپ وغږیږو مطلب په دې هکله به ډېره زیاته مطالعه ولرو که زه غواړم ان ډیوایسز مطلب کمپیوټر راوړم یو سرور راوړم همداراز یو پرنټر راوړم آی پی فون راوړم وایس ور آی پی راوړم دې ځینې زه کولی شم چې راوړم نو زه ورته یم زه یو لپټاپ یا زه یو کمپیوټر یا پی سی ته ضرورت لرم نو په دې باندې به کلیک وکړئ او دیس کې به یې واچوئ زه ورته یم یو لپټاپ ته ضرورت لرم په دې باندې به کلیک وکړئ او دیس کې به واچوئ زه ورته یم چې زه یو سرور لرم تر څو د دغې ټولو ډیټا پکې سټور کړم نو دیس کې به دا واچوئ کولی شئ چې له دې څخه استفاده وکړئ کولی شئ پرنټر هم داسې راوړئ او د دیس کې دا څنګه کې واچوئ صحیح ده اوس دې خوا د دې خپل کمپوننټس دي د دغه صحیح ده او همداراز دې خوا موږ سره چې دی کیبلز دي چې د دې کیبلزو په واسطه کولی شي دا ډیوایسونه یو له بل سره څنګه کړو کنیکټ کړو دا لومړی چې دی موږ سره اتومات کیبل دی مطلب اتومات موږ سره کیبل انتخابوي چې کوم د څه شي لپاره جوړ وي ګوره زه دا له دې سره انتخابوم د دې لپاره خپل کیبل انتخابوي اخلي همداراز زه دا سویچ له پرنټر سره کنیکټ کوم خپل کیبل یې واخیسته صحیح ده خو د دې کیبلو په هکله مه وارخطا کېږي دا موږ سره کنسول کیبل دی چې سویچ او راوټر کنسول ته په دې داخلیږو همداراز کراس کیبل دی سټریټ کیبل دی فایبر کیبل دی پون کیبل دی کوکزل کیبل دی همدارنګه سیریل ډي سی او ډي ټي کیبل دي موږ سره یو ټي کسټم کیبل دی چې دا یو ټي مطلب انټرنیټ اف تھنګ لپاره استعمالیږي یو اس بي کیبل دی د دې کیبلو په هکله مه خطا کېږي د فایبر کیبل کراس کیبل او سټریټ کیبل او همدارنګه کنسول کیبل او په دې هکله به موږ او تاسې په راتلونکي کې لیکچر کې ډېر ډیپ وغږیږو چې دا چې د دې پنځلو وبخښئ د پنځیس آرډر سره کم دي د پنځونو ترتیبونه یې څنګه دي صحیح ده په دې هکله به وغږیږو صحیح ده اوس ما دلته یو ټپالوجي راوړه صحیح ده یو ټپالوجي خو نه خو البته یو ډیوایسونه ما دلته جوړ کړه صحیح ده زه ورته یم دا ما سره ډیلیټ کړه صحیح ده یو که چېرته ته ډیلیټ کړې په دې باندې به کلیک وکړې داسې صحیح ده چې د کلیک وکړه نو ډیلیټ بټن به پسې کلیک کړې او انټر بیا کړې نو دا یو تا سره څنګه کېږي ډیلیټ کېږي اوس که چېرته غواړې نه زه ټول ډیلیټ کوم خو دلته ما سره د ضرب علامه راغله اوس یو شی هم نه کېږي صحیح ده زه اسکیپ بټن پسې هم بېرته هغه شی راځي صحیح ده زه ورته یم دغه ټول ډیوایسونه ما سره څنګه کړه ډیلیټ کړه نو د ټولو باندې به داسې فریس به دغه خپل موس ونیسي لیفت کلیک به داسې پریس ونیسي او دا به انتخاب کړي او ډیلیټ بټن به پسې پریس کړي او انټر بیا کړي دا ټول تاسو سره څنګه شو ډیلیټ شو اوس دا بیرته اسکیپ وو خپل حالات لذي صحیح ده ښه اوس راځه نور مخکې ځو زه تاسو نور په دې هکله پوه کوم زه اوس بیا راوړم یو راوټر د ځینه راوړم صحیح ده چې سویچ راوړم اوس دغه ځینه سویچ راوړم صحیح ده چې سویچ دې ځینه ما راوړ دا به دلته زه پریس کړم صحیح ده زه اوس یو ان ډیوایسز کې تیش ته ضرورت لرم یو کمپیوټر ته ضرورت لرم صحیح ده ما یو کمپیوټر راوړ صحیح ده او همداراز په دې ان ډیوایس کې زه یو سرور هم راوړم صحیح ده یو مې سرور راوړ صحیح ده زه اوس وایم چې دا خو ما سره هغه لاجیکل ښکاري د یو لاجیک په شکل یو خیال په شکل ما سره ښکاري چې دا ما سره یو راوټر دی دا ما سره یو سرور دی دا موږ سره یو سویچ دی صحیح ده نو زه غواړم چې دا ما سره فزیکل ښکاره شي یو ریک کې را سره ښکاره شي نو دا چې ریک تیشه دی راځي زه تاسو په دې هکله زه پوه کوم ګوره راشئ فزیکل باندې به کلیک دلته وکړئ چې په فزیکل دې کلیک وکړه په دې باندې به یو ځل کلیک وکړئ صحیح ده کارپوریټ افیس باندې به کلیک وکړئ او له هغې نه وروسته به مینی ویرینګ کلازټس په دې باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو ته دا ریک ښکاره شي دا وړوکی ښکاري که نه موږ سره نو کنټرول به ونیسي او مثبت علامه به ولیکي مثبت علامه به یا جمع علامه به څنګه کړي جمع بټنه به پریس کړي صحیح ده زه ډېره په ساده پښتو کې تاسو سره په دې هکله زه غږېږم صحیح ده
که دلته موږ وګورو دلته موږ سره پاور ډسټریبیوشن دی صحیح ده چې دا دغه لاندې ښکته څومره ډیوایس د دې له پاور ورکوي صحیح ده چې لاندې موږ وګورو موږ سره یو راوټر موجود دی صحیح ده زه دا نور هم زوم ان کوم تر څو ښه ښکاره شي صحیح ده صحیح ده دلته موږ سره یو راوټر دی په دې راوټر کې موږ سره وګورئ دلته موږ سره د RJ45 کنیکشن موږ سره موجود دي پورټونه موږ سره موجود دي صحیح ده لاندې بیا موږ سره چې د سویچ ته دیزې کې هغه شکل باندې ښکاري لکه په دلته چې تاسو کوم یو لومړی وړئ نو دلته تاسو سره لومړی هماغه ښایي صحیح ده لاندې بیا موږ سره ګورئ سویچ کې موږ سره RJ45 ګوره کنسول کیبل دی موږ سره او باقي کنسول هغه دی پورټونه موږ سره چې د سویچ هغه پې کېږي کنفیګریشن پې کېږي همدارنګه د RJ45 پورټونه دی موږ سره صحیح ده نو لاندې وګورئ موږ سره بیا یو څه شی دی یو سرور دی دلته موږ سره چې د دې ځای نه هم کولی شي چې دا څنګه کړي رینیم کړي نو دې نه هم زه کولی شم چې دا څنګه کړم رینیم کړم نو زه ورته لیکم چې سرور 0 صحیح ده دا موږ سره لومړی سرور دی صحیح ده نو دې نه هم کولی شي دا رینیم کړي وګورئ دلته موږ سره دلته وګورئ دغه موږ سره یو ریک دی چې د ډیوایسونو د منیج کولو او تنظیم کولو لپاره استعمالیږي او کولی شي چې دې ته بیا بیل قلف واچوي ستا دغه ډیوایس به څنګه وي سکیور وي نو دلته موږ سره دغه ریک کې دغه ډیوایس سرور ډېر زیات ځای نیولی دی د ریک کې موږ سره خپل یونټ یي صحیح ده نو که چېرته زه په دې باندې کلیک وکړم او راشم اټریبیوټ له نو د دې سرور ټول اټریبیوټ ما ورته ښایي چې MTBF یې څومره دی دوغومره دی کاسټ د دغه سرور هغه څومره دی 2000 دی صحیح ده $2000 دی پاور نشته اوسه پورې او دې ته موږ پاور نه دی اوسه پورې ورکړی صحیح ده ریک یونټ یې موږ سره 3 یونټه ځای په دغه ریک کې دی نیولی دی او ولټیج دی 200 ولټیج برق موږ سره دا عموما اخلي صحیح ده که پر راوټر باندې زه کلیک وکړم چې پر راوټر باندې زه کلیک وکړم بیا اټریبیوټ راشم دې ما سره MTBF دومره دی او کاسټ $1.5 دی پاور نشته اوسه پورې لا ریک یونټ یو یونټ ځای نیولی دی او 40 ولټیجه برق دا مصرفوي صحیح ده همداراز که په سویچ باندې کلیک وکړم زه اوس بیرته وایم چې نه همدغه ډیوایس داسې چل وکړه چې دغه ډیوایس ما سره بیرته لاجیکل وښایه نو زه دلته راځم او په لاجیکل باندې کلیک کړم خو اوس خو په دې باندې پوه شوي چې د باندې مخه موږ سره دا ډیوایسز څنګه ښکاري ښه نه مطلب دغه نوډونه ما سره څنګه ښکاري صحیح ده زه اوس راځم دغه راوټر ته داخلېږم چې دننه ما سره په دې کې څه دي صحیح ده په دې باندې زه کلیک کړم او دا به زه لږ لارج کړم مطلب غټ بیا کړم صحیح ده که دلته زه دا زوم کړم ګوره دې کې ما سره د کنسول خپل پورټ دی صحیح ده همدارنګه ما سره په دې کې د RJ45 خپل د RJ45 پورټونه هم دلته ما سره خپل دي صحیح ده که دې خوا زه راشم کنفیګ له په کنفیګ کې د دې ته موږ مختلف سیټینګونه کولی شو چې راوټینګ مربوط دي سټیټک کولی شي سټیټکلی کولی شي دې کې پر راوټینګ وکړي ریپ پکې کنفیګر کړي د دې ځای نه سویچینګ کولی شي ویلان ډیټابیس کولی شي له دې نه ترو مخته یوسي صحیح ده انټرفیسز په دې کې ګوره ما سره موجود دي صحیح ده په انټرفیس باندې هم کولی شي چې دې ته هر یو انټرفیس خپل IP اډ کړي ګوره دلته وګورئ لاندې صحیح ده لاندې هم موږ ته یوه ساحه ښکاري زه ورته یم دې ته ما سره څنګه کړه 10.0.0.0.1 IP ما سره اډ کړه ګوره سبنیټ ماسک یې خپله واخیسته په دې هکله بیا موږ غږیږو چې IP څه شی دی او سبنیټ ماسک څه شی دی وګورئ لاندې ما سره څنګه کړه IP ادرس واخیسته بل انټرفیس له زه راځم ګوره د دې د خپل انټرفیس دی سیده په دې له زه 20.0.0.0.1 ورکوم سیده دلته وګوره د خپل IP څنګه کو واخیسته سیده دا د دې داخل ده که زه غواړم چې راشم همدغه کنفیګریشن چې دلته ما وکړو کولی شي له دې ځای نه څنګه د دې کنفیګریشن وکړو خو زه غواړم چې سیلای له لارې وکولی شم چې دغه کنفیګریشن مخکې یوسم هماغه IP وله ورکړم نو دې ځای کې د کمانډ په ترو باندې کولی شي ته هغه ورکړي دغه IP ادرس وله ورکړي انټرفیس له او نور کنفیګریشن پکې وکړي صحیح ده دغه اټریبیوټ مخکې تاسو څنګه کړه تشریح کړم نو دا د دې داخل ساحه وه صحیح ده نو اوس راځو چې دغه سیلای کې زه دغه ساحه څنګه بدلولی شم مطلب دا شاته فارګراوند او بیکګراوند ساحه څنګه کولی شم چې بدله کړم نو راځو اوس یو بل ځای له دلته آپشنز باندې زه کلیک کړم او پریفرنس له راځم چې دا ډېر مهم سیټینګ دی د پیکټ ټریسر لپاره صحیح ده په دې لومړي کې ورته زه شو ډیوایس ماډل لیبل که چېرته زه دا پریس کړم نو هر ډیوایس ته وګورئ دا د خپل ISR 4301 ماډل ما سره دا وی راوټر دی
همدارنګه سویچ ماډل یې هم ماته خو د پی سی هم پی سی 1 ماډل د موږ سره دی صحیح ده. نو زه ورته چې نه لیکنه ډېره اوږدېږي زه دا مراته شو کوه. شو ډیوایس نیم لیبل که چیرته دې باندې ته پریس وکړې نو وګورې تا سره ډیوایس نیم او ښیي او بیرته هایډ کیږي صحیح ده. او دې لارې کولی شي کیبلو ډیسیبل اټو کیبل هغه کیبل تا ته وښیي. همدارنګه د پاس له لارې کول الویز شو پورټ لیبل ان لاجیکل ورک سپیس دې لارې کولی شي د کیبلو هغه پورټو ته وګوري صحیح ده. نو زه اوس راځم چې د دغه راوټر دغه د سیلای هغه فنټ او همداراز د هغې سایز څنګه کولی شم چې غټ کړم او وړوکی کړم. نو را به شي په فنټ باندې به کلیک وکړئ صحیح ده. دلته وګورئ دا موږ سره د سی ال آی سایز دی. دلته وګورئ د دې لارې کولی شم هماغه وخته چې مې تاسو ته وښوده د هغې سایز زیات کړم. همداراز د دې له لارې کولی شم چې د دغه غونډ پکې ټریسر دغه ځمکې دغه شاوخوا بیکګراوند دغه ډیوایسونه او همداراز دغه اپشن یې څنګه کړم کوچنی کړم او غټ کړم. ګوره دا اپلای کړه ګوره شاوخوا په دې ځایونو کې یو څه اندازه تغییر او توپیر راځي. نو دا بیرته زه 19 کوم صحیح ده. اوس راځم او زه ورته یم چې د راوټر آی او اس دغه ټیکس چې دی دا ټیکس د راوټر هغه ما سره څنګه کړه دا ما سره سپین کړه صحیح ده. او همداراز دغه شاته آی او اس بیکګراوند چې دی دا ما سره بلیک کړه صحیح ده. مطلب ټیکس چې ما سره څنګه کړه وایټ کړه او بیکګراوند ما سره څنګه کړه سپین کړه. نو زه به دا اپلای بټن باندې کلیک کړم او را به شم دې نه به ووځم او دغه ته به داخل شم. وګورئ تاسو اوس یو هیکر یاستئ او کولی شئ له دې څخه استفاده وکړئ. ښه اوس راځو د لیکچر درېیمې برخې ته. په لومړۍ برخه کې موږ تاسې د سیمولیټر او ایمولیټر اړوند موضوعاتو باندې بحث کړی او همداراز په دویمه برخه کې مې بیا د پیکټ ریسر ډاونلوډ کولو استعمالولو طریقه. اوس راځو درېیمه برخه کې مې د وعدې سره سم د لیب انسټرکشن لرو. په دې لیب کې مې تاسو ته یو انسټرکشن لیکلی دی وایي کریټ د نیټورک ډیاګرام ویچ ډسپلیډ ان د سیکنډ لیکچر. وایي داسې یو ډیاګرام جوړ کړي لکه څنګه چې په دویم لیکچر کې تاسو ته ما یو نیټورک یو ډیاګرام ښودلی و نو هغسې یو ډیاګرام ماته څنګه کړئ جوړ کړئ. نو دغه ډیاګرام تاسو ته زه ښایم راځئ راسره پاتې شئ. دغه تیر ډیاګرام موږ په دې باندې غږېدلي وو چې دا یو موږ سره د جلال آباد برانچ دی او بل موږ سره د کابل برانچ دی. په جلال آباد په برانچ کې موږ سره کلاینټ یو یا پی سی یو دی او کلاینټ 2 دی. دا بیا له سویچ 1 سره کنیکټ دی. دلته موږ سره راوټر دی بیا فایروال دی او بیا انټرنیټ دی. لاندې بیا موږ سره اټیکر دی او همداراز دې خوا بل راوټر دی او فایروال دی او بیا سویچ 2 سره کنیکټ دی. سرور 1 دی په کابل برانچ کې موږ سره او بیا سرور 2 دی موږ سره په کابل برانچ کې. نو راځو همدې شانته همدې ته ورته ډیاګرام اوس موږ په پیکټ ریسر کې جوړو چې څنګه کولی شو په پیکټ ریسر کې همدغسې د نیټورک یو ډیاګرام جوړ کړو. نو موږ سره واوسئ. ښه دلته ما د لیب انسټرکشن تاسو ته اچولی دی. وایي دوه راوټرونه راوړئ دوه سویچز راوړئ دوه پی سی یا کمپیوټرونه راوړئ لکه څنګه چې په دې ډیاګرام کې مې تاسو ته وښودلي وو. دوه سرورونه راوړئ او همداراز دوه فایروال راوړئ او لیپټاپ د اټیکر په حیث باندې استعمال کړئ لکه څنګه چې تاسو ته ما تېر ډیاګرام کې وښود اټیکر هم موږ سره پکې موجود و. نو زه اوس راځم په دغه ډیاګرام کې دلته زه راځم نیټورکینګ ډیوایس له زما راوټر پکار دی. نو نیټورکینګ ډیوایس له به راشي او زه 911 ماډل یو راوټر راخلم صحیح ده. دا زه راخلم او دلته چک کوم راوټر یو شو موږ سره صحیح ده. خو دلته وګوره زه به څه داسې ځم او راځم هر ځل به ځم او راوټر به اخلم او بیا به راځم. نو دې لپاره زه کنټرول نیسم او همدا راوټر انتخابوم صحیح ده. اوس د دې ته ضرورت نه لرم چې بیا هماغه نیټورکینګ ډیوایس ځای له لاړ شم او بیا لاړ شم راوټر راوړم صحیح ده. بس کنټرول مې ورسره ونیو راوټر مې کلیک کوه اوس خاص کلیک کوه ستا راوټر بل ته سلیکټ کېږي صحیح ده. نو یو راوټر او دویم راوټر او دا ما سره دریم راوټر شو صحیح ده. اوس چې دا نه ځي نو اسکیپ بټن به ووایې دا به ختم شي صحیح ده. اوس ما ته وایي چې دوه سویچز راوړئ. نو زه به دوه سویچونه راوړم 9 ماډل سویچ دی صحیح ده او دلته بیا زه پلیس کړم دغسې کې او بل به دې ځای کې د هماغې ډیاګرام مربوط د هماغې ډیاګرام په ترو باندې ځو صحیح ده لکه څنګه چې مې په سلایډ کې تاسو ته ښودلی و. اوس ما ته وایي چې ما سره دوه کمپیوټرونه راوړئ. نو را به شي ان ډیوایسز له تېر درس کې مې په تیا کړه تاسو ته معلومات درکړي دي. بیا به لاړ شي پي سي باندې به کلیک وکړئ او یو به دلته واچئ او بل به دې ځای کې کېږي صحیح ده. همداراز اوس ما ته وایي چې دوه سرور راوړئ. نو ان ډیوایس کې بیا هم پاتې کېږو د پی سی او د لیپټاپ او همداراز د پی سی نه دې خوا موږ سره سرور موجود دی صحیح ده. زه به دا انتخاب کړم او یو به دلته کېدم یو به دلته کېدم تر ډیاګرام مربوط
ما ته وایي چې 2 شی راوړئ فایروالونه راوړئ. نو زه اوس 2 فایروالونه راوړم او زه راځم په نیټورکینګ ډیوایس کې ځم زه سکیورټي له تېر ځل مې تاسو ته په دې هکله معلومات درکړي دي او دا فایروال انتخابوم 505 ماډل سیسکو اس ای فایروال دی. نو زه یو د نیټورک په داخل کې ږدم صحیح ده او یو د نیټورک نه خارج ږدم په دې ځای کې ږدم صحیح ده. تاسو ته په دې هکله تېر ځل معلومات درکړي دي چې موږ کوم ځای کې فایروال ږدو. یو په خارج کې هم خو خارج کې هم کولی چې نیټورک فایروال کیدو د نیټورک په داخل کې هم کولی چې نیټورک فایروال پلیس کړو. اوس راځم همدغه ډیاګرام لومړی د هر یو ډیوایس یا هر یو نټ ته زه نوم ورکوم او له هغې نه وروسته بیا کنیکشن پکې کوو. نو دلته ما سره پی سی 2 دی، زه دا پی سی 1 کوم او همداراز له دې څخه زه پی سی 3 جوړوم، پی سی 2 جوړوم بخښئ او بیا له دې سویچ څخه زه سویچ 1 جوړوم صحیح ده سویچ 1. همداراز دې څخه زه فایروال جوړوم، فایروال 1 ورڅخه جوړوم صحیح ده او له دې څخه زه راوټر جوړوم راوټر 1 صحیح ده او همداراز دا به هم زه راوټر 2 کوم، البته دا به زه انټرنیټ کوم صحیح ده. موږ سره تیر دغه کې انټرنیټ ده انټرنیټ او همداراز دا به زه فایروال 2 کوم صحیح ده او همداراز دا به زه راوټر 2 کوم صحیح ده او همداراز دا به زه سویچ 2 کړم سویچ 2 او دلته به زه ما سره سرور 1 نشته نو زه به دا څنګه کړم سرور 1 به زه دا کړم صحیح ده او دلته به زه دا څنګه کړم سرور 2 به زه دا کړم. نو دلته ما د هر یو نوټ ته بیل بیل نوم ورکړه صحیح ده. اوس به راشو د دې کنیکشن ته چې څنګه کولی شو چې دا یو له بل سره کنیکټ کړو. اوس دلته یو بل ډیوایس هم پاتې دی اټیکر پاتې تر څو د لیپټاپ په حیث دلته کیدو. نو دلته به زه لیپټاپ کیدم د اټیکر په حیث او دې له به زه نوم ورکړم اټیکر صحیح ده او اټیکر صحیح ده. نو دا ما اټیکر په نوم دلته کېښودم. اوس راځو دا څنګه کولی شو چې یو له بل سره کانیکټ کړو. نو د دې لپاره موږ د کنیکشن له به راشي دې او دغه دې خوا اوس موږ اتومات کیبل انتخابو صحیح ده اتوماتیکلی چوز کنیکشن ټایپ. دا اتومات موږ سره کیبل ټایپ کوم چې ضرورت یې ورته په کوم ځای کې هماغه موږ سره انتخابوي. نو دې خوا د کنسول او کراس او سټریټ او دې خوا د فایبر او دې پاک له مخه ورخطا کېږي. په راتلونکي لیکچر کې مې په همدې باندې تاسو ته بحث کړی دی. نو راځو زه اتومات کیبل انتخابوم دا به کلیک کړئ او کنټرول به ورسره ونیسي تر څو بیا دې ځای له موږ رانه شو. پی سی 1 له سویچ 1 سره کنیکټ کوم، پی سی 2 له سویچ 1 سره کنیکټ کوم او سویچ 1 له فایروال 1 سره کنیکټ کوم، فایروال 1 له راوټر 1 سره کنیکټ کوم او دا له انټرنیټ سره کنیکټ کوم او انټرنیټ له فایروال 2 سره کنیکټ کوم او همداراز فایروال 2 له راوټر 2 سره کنیکټ کوم او دا له سویچ 2 سره او دا له سرور 1 سره او دا له سرور 2 سره. اوس د اټیکر د کنیکشن لپاره زه راځم سټریټ کیبل راوړم او دغه انټرنیټ سره دغه خپل دغه اټیکر لیپټاپ څنګه کوم کنیکټ کوم. نو دا اوس موږ سره کنیکشن شو صحیح ده. دا د هماغه ډیاګرام ورته ډیاګرام دی لکه په دغه سلایډ کې چې مې تاسو ته ښودلی دی. نو دې ډیاګرام ته وګورئ تاسې او هغې ته وګورئ نو هماغې ته ورته ډیاګرام دا هم دی د نیټورک هغه او هغه هم دی کې موږ سره په جلال آباد برانچ کې 2 پی سیګان دي او هغې کې هم موږ سره 2 پیسیان دي صحیح ده. مننه په دې هیله چې یو څه به مو زده کړي وي او په درس کې را سره زړه تنګي شوي نه اوسئ. نو کوشش وکړئ چې زموږ د یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ، همداراز لایک پرې وکړئ او کمنټ پرې پرېږدئ او ویډیو اړوند ملګرو سره شیر کړئ تر څو نور اړوند پښتانه وروڼه هم خبر شي په ټیکني یوټیوب چینل باندې. د سی سی نه نوی کورس پیل شوی دی په ساده او سمپل پښتو ژبه باندې. نو ټول پښتانه وروڼه کولی شي چې ترې استفاده وکړي. مننه چې په بل لیکچر کې زه عادل سادات له تاسو سره حاضرېږم. تر هغې مې په لایزال رب سپارم. په دعاګانو کې مو یاد ساتئ. الله حافظ.